السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به په تن وي. لکه څنګه چې په نورو درسونو کې موږ د ریاضیاتو ځینې برخې ویلې عمومي ریاضي مو شروع کړې وه. لکه څنګه چې دا چینل کې موږ ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي مضمونونو تدریس کوو. نو نن ورځ راغلي یو تر څو عمومي فزیک شروع کړو. لومړنۍ برخو ته یې راغلي یو او ورباندې خبرې کوو. راځئ چې درس شروع کړو. لومړی راځو د فزیک تعریف ته. فزیک تعریف کوو. فزیک د فیزیس یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې طبیعت ده. فزیک د فیزیس یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې طبیعت ده، او په اصطلاح کې هغه علم دی چې د مادې د ظاهري حواسو او د هغې تغیرات څخه بحث کوي. په اصطلاح کې هغه علم دی چې د مادې د ظاهري حواسو او د هغې د تغیراتو څخه بحث کوي. یعنې په ماده کې چې کوم ظاهري خواص او د ظاهري تغیرات رامنځته کېږي دا د فزیک موضوع ده. مثلا زه یو دا قلم ماتوم. قلم چې کله مات کړلو ماده یوازې مادې ظاهري تغییر وکړلو، دایمي تغییر نه ده کړی. شکل یې هم ظاهري تغییر وکړلو ځکه چې هماغه قلم دی فقط مات شولو. نور هماغه قلم دی یوازې ظاهري تغییر یې وکړو، حواس هم ظاهري تغییر وکړلو چې دې ته ظاهري تغیرات ویل کېږي. یا یو لرګی دی کوتک دی زه یې ماتوم، چې ته ظاهري تغیرات ویل کېږي. داسې بېلابېل نور مثالونه هم پکې ویلی شو. یعنې دایمي تغییر به لکه د کیمیا غوندې چې یو شی موږ وسوځوو هغه په ایره بدل شي، دې ته بیا دایمي تغییر وایي. دا یوازې ظاهري تغییر دی چې یوازې په شکل کې تغییر راشي، په اصل کې تغییر را نه شي. دې ته ظاهري تغیرات ویل کېږي. راځو بل مادې ته. هر هغه شی چې وزن ولري، حجم ولري او لمس شي ماده بلل کېږي. هر هغه شی چې وزن ولري، حجم ولري او لمس شي ماده بلل کېږي. یعنې په طبیعت کې چې څومره شیان دي موږ چې وزن ولري او حجم ولري او موږ یې لمس کړو دې ته ماده ویل کېږي. دا ماده چې ده بیا په دوه ډوله ده چې یوه ته یې کتلوي ماده ویل کېږي او بل ته یې غیر کتلوي ماده ویل کېږي. راځو دویم وار په وار تعریفوو. کتلوي ماده. لومړی راځو کتلوي مادې ته. کتلوي مادې باندې خبرې کوو. کتلوي ماده هغه ماده چې د جوړونکو ذرو کتله یې د سکون په حالت کې اندازه کېدای شي. هغه ماده چې د جوړونکو ذرو کتله یې د سکون په حالت کې اندازه کېدای شي. یعنې یو جسم چې د کومو ذرات څخه جوړ شوی دی هغه موږ وکړای شو چې هغه اندازه کړو، دې ته کتلوي ماده ویل کېږي. خو غیر کتلوي ماده چې ده بیا دا هغه ماده ده چې د جوړونکو ذرو کتله یې د سکون په حالت کې اندازه کېدای نه شي. غیر کتلوي ماده هغه ماده ده چې د جوړونکو ذرو کتله یې د سکون په حالت کې اندازه کېدای نه شي. لکه انرژي شوه، د لمر وړانګې شوې د دوو مقناطیسونو ترمنځ، ساحه شوله چې دغه موږ نشو اندازه کولی ځکه چې د لمر وړانګې به وښیو. د لمر وړانګې کوچنۍ دی چې د فوتون په نامه یادېږي، کوچنۍ ذرې. نو فوتون موږ نشو کولی چې هغه اندازه کړو. داسې د دوو مقناطیسونو ترمنځ ساحه شوه او برېښنا انرژي شوله، دا موږ نشو کولی چې اندازه کړو سکون په حالت کې، چې دې ورته وایي غیر کتلوي مادې. نور بیا د کتلوي مادې کوم ډولونه دي. مادې 5 ډوله پیدا کېږي. ماده جامد ده، مایع ده، غاز ده، نیوتروني حالت ده او بل کوم حالت دی هغه بیا د کیمیې موضوع ده. هغه ته نه ورځو او بیا اوس د کیمیې په موضوعګانو کې بیا تدریس شي. دا ته دې ځای پورې بس وه. اوس راځو حجم ته. حجم باندې خبرې کوو. د مادې د اجسامو په واسطه نیول شوي ځای ته حجم وایي. د یوې مادې د اجسامو په واسطه نیول شوي ځای ته حجم وایي. مثلا دا یوه ماده ده، یو جسم ده، د دې په واسطه چې په فضا کې څومره ځای نیول شوی دی دا د هغې حجم دی. مثلا د دې جسم د کالم په فضا کې چې څومره ځای نیولی دی، فضا کې څومره ځای نیولی شوی دی دا د هغې حجم ده. دې کلم چې په فضا کې څومره ځای نیولی دی دا د دې حجم ده چې دې ته حجم وایي. د
د اجسام په واسطه په فضا کې نیول شوي ځای ته حجم ویل کېږي. اسان تعریف دی. بل دا وزن څه ته وایي؟ په شیانو باندې د ځمکې د جاذبې د کشش قوې ته وزن وایي. په اجسامو باندې د ځمکې د جاذبې د کشش قوې ته وزن ویل کېږي. یعنې د یوه جسم وزن څه ته وایي؟ د یوه جسم وزن د جاذبې د کشش قوې ته ویل کېږي. یعنې په یوه جسم باندې څومره د ځمکې د جاذبې قوه د کشش قوه واردېږي همدومره به د هغې جسم وزن هم وي. لنډ په اجسام باندې د ځمکې د جاذبې د کشش قوې ته د همغه جسم وزن ویل کېږي. یعنې په یوه جسم باندې چې څومره د ځمکې د جاذبې قوه په ځمکې په واسطه په ده باندې واردېږي لاندې همدومره د ده وزن هم دی. مثلا په دې قلم باندې چې د ځمکې په واسطه څومره وزن کشش قوه واردېږي جاذبې قوه واردېږي ځمکې طرف څخه د قلم باندې همدومره د دې قلم وزن هم دی. دا وزن. بل راځو طبیعت ته. د مخلوقاتو منظمې مجموعې ته طبیعت وایي. د مخلوقاتو منظمې مجموعې ته طبیعت ویل کېږي. منظمه مجموعه په دا معنی لکه څنګه چې الله تعالی ټول نظام منظم پیدا کړی دی. د الله تعالی څخه بغیر څومره هغه چې ټول مخلوقات دي د ټول منظم چلیږي، نظام منظم روان دی. لمر چې دا په خپل ټایم راخېږي، نه نو وخت رانجېږي، نه ناوخته کوزېږي، او الله تعالی چې خوښه شي باران ورېږي، چې نه شي خوښه نه ورېږي. چې دا د تعالی منظم نظام دی چې د منظمه مجموعه ویل کېږي د مخلوقاتو. یو انسان چې یو مخلوق ده دا هم یو منظم پیدا شوی دی. خوله، پیزه او سترګې څومره په ترتیب سره منظم پیدا شوي دي. هر کله چې موږ یو شخوند کوو، موږ چې کله خولې ته راجګوو د ټولو په واسطه په یو وخت کې لمسېږي. هم د سترګو په واسطه معلومېږي چې صحي خواړه دي، تاوان نه لري. هم د پوزې په واسطه ویل کېږي چې صحي خواړه دي، بوی خراب نه دی. هم د خولې په واسطه. که چېرته زموږ سترګې شاته وه، خوله مو دا ځای کې وه او سترګې مو دلته وه، نو هر ځای ته یو د شخوند به مونږ هغه ځای ته وروړله. یو به په سترګو باندې کتله، بیا په پیزه باندې کتله، بیا په خوله باندې کتله. الله تعالی چې ده د غیر منظم مجموعې څخه پاک ده. الله تعالی چې موږ نظام کې پیدا کړی ده ټول منظم ده. نو ځکه وایي چې د مخلوقاتو منظمې مجموعې ته طبیعت وایي. ټول طبیعت ته په دې کې منظمه مجموعه ده په داخل باندې الله تعالی پیدا کړې ده چې دې ته طبیعت ویل کېږي. بل راځو کمیتونو ته چې کمیت څه ته وایي ورباندې خبرې کوو. هر هغه شی چې د اندازه کولو قابلیت ولري کمیت بلل کېږي. هر هغه شی چې اندازه کېږي د اندازه کولو قابلیت ولري، موږ وکړی شو چې هغه اندازه کړو، دې ته کمیت ویل کېږي. لکه اوس مثلا یو سړک دی، یو صنف دی، موږ هغه اندازه کوو. موږ هغه اندازه کولو ته اندازه کول کمیت ویل کېږي. او د فزیک د علم اساسي موضوع هم کمیتونه دي. یعنې د فزیک د علم اساسي موضوع چې ده، بنیادي موضوع چې ده، هغه کمیتونه دي. فزیک په کمیتونو باندې سرخي چې دا و د نن ورځې زموږ درس چې کوم پایلیز ټکي وو هغه مې تاسو ته وړاندې کړل. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به زه تاسو ته د فزیک ډولونه به هم تدریس کړو، یو تعریف کړو کوم ډولونه لري. نو دا و د نن ورځې زموږ درس. نو د خدای په امان.